چې سبا د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې څوک راته ښودونکی نه و، څوک د ایمان په باره کې معلومات حاصلول غواړي، څوک د مانځه ترجمه زده کول غواړي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله سبحانه وتعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین. ما دا مونځ، الله فرمایي، ما دا مونځ خپل او د بنده ترمنځ نیم کړی دی، نیم زما دی. په دې بنده کې داسې دی چې دا بنده په دې مانځه کې نیم زما تعریفونه کوي، دا نیم مونځ زما دی او نیم مونځ د دې بنده دی، ځکه دا پکې د ځان دپاره دعاګانې غواړي، سوالونه کوي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي کله چې بنده په مانځه کې ووایي الحمدلله رب العالمین، وی الله سبحانه وتعالی ووایي حمدنی عبدی، زما بنده زما صفت بیان که. کله چې بنده ووایي مالک یوم الدین، الله فرمایي اثنا علی عبدی، زما بنده زما تعریف وکړو، ثنای بیان که. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چې کله مالک یوم الدین ووایي مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان که. نو چې ستا په ذهن کې دا یي چې الحمدلله رب العالمین، زه د الله ټول تعریفونه یادوم چې الله ستا دپاره ټول د کمال صفتونه دي، ته د تعریفونو خاوند یې، د کمال صفتونو مالک یې. او په دې خبره پوهېږي چې زما په دې کلمه ویلو سه الله ماته وایي حمدنی عبدي، زما بنده زما تعریف وکړه، الله خوشحالیږي. نو دا مونځ به ښایسته مونځ نه وي؟ نو د دې وجې نه زما محترمو زه خپلو خویندو ته ویل غواړم او ورونو ته ویل غواړم چې علما ډېر دي، راځئ د دې مانځه دا ترجمه زده کړو. ما په مخکې خطبه کې هم دا خبره کړې وه، د جومات د جوړېدلو نه پس اولنۍ خبره ما دا کړې وه، که څوک د قرآن ترجمه زده کول غواړي چې سبا د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې څوک راته ښودونکی نه و، څوک د ایمان په باره کې معلومات حاصلول غواړي، څوک د مانځه ترجمه زده کول غواړي، څوک د مونځ الفاظ صحیح کول غواړي، دلته به درته قاري کښېنو، مرازی خپل الفاظ برابر کړي. 3 ورځې قاري رالی دی، شفیع الله مولي صاحب سره مې خبره کړې وه. په دې ټوله علاقه کې داسې کس نه و چې هغه راغلی وي او دته ناست و. نو بیا یې په خطبه کې درته ویم که څوک د مانځه ترجمه زده کول غواړي ما له راشئ، قاري به درکم، عالم به درکم، د مونځ ترجمه به درته وښیي. په دې علاقه کې ډېرې خویندې داسې دي علمونه یې کړي دي، بعضې ډېرې زموږ خطبو لم راځي لاندې تاخانه کې. نو دغه مشرانو زنانو ته ویل غواړم که د مانځه ترجمه زده کوئ نو د دغه خویندو سره رابطه وکئ، د دوی خواله ورشئ، کښېنئ ورته د مانځه ترجمه زده کوئ، د دې دپاره چې زموږ په دې منځونو کې الله سبحانه وتعالی خشوع پیدا کړي. خشوع نو د مانځه ترجمه دا سبب دی په منځ کې د خشوع.